بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. له هغه وروسته د هغه پر قوم مونږ له اسمانه کوم لښکر راکوز نه کړ. د لښکر لیږو ته زمونږ څه اړتیا نه وه، فقط یوه چیغه وشوه او په ناڅاپي ډول هغوی ټول مړه یخ کرخ ولوېدل. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. افسوس د بندگانو په حال باندې هغو ته چې هر پیغمبر راغی په هغه پورې ملنډې مسخرې وکړي. آیا هغوی نه دي لیدلي چې موږ له هغو نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي دي او له هغه وروسته بیا هغوی هیڅکله د دوی خواته راستانه نه شول؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. دوی ټول به یوه ورځ زموږ په وړاندې حاضرېږي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. او د دوی لپاره مړه ځمکه یوه نښانه ده، موږ هغه ژوندۍ کړه او له هغې نه مو غله راویستله چې دوی خوري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مونږ په هغې کې د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل او له هغې نه مو چینې راوخوټولې تر څو چې دوی د هغې میوې وخوري. دا هر څه د دوی د خپلو لاسونو پیداوار نه دي، نو آیا دوی شکر نه باسي؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو اقسامو جوړې پیدا کړي، که هغه د ځمکې له نباتاتو څخه وي یا پخپله د دوی له جنس یعنې انساني نوع څخه یا له هغو شیانو څخه چې دوی حتی پیژني قدر هم نه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. د دوی لپاره یو بله نښانه شپه ده، موږ د هغې له پاسه ورځ ایسته کوو نو پر دوی تیاره خوري او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي. دا د خورا ډیر د قدرت خاوند پوه ذات وضع کړی حساب دی. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. او سپوږمۍ د هغې لپاره مونږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو نه تېرېدلو سره بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندې شي. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
نه د لمر په وس کې دا شته چې هغه سپوږمۍ ونیسي او نه شپه پر ورځ یې مخکې کېدلی شي دا ټول په یو فلک یعنې مدار کې لامبو وهي وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون د دوی لپاره دا هم یوه نښانه ده چې موږ د دوی زوزات په ډکه شوې کښتۍ کې سپاره کړل او بیا مو د دوی لپاره همغسې کښتۍ نورې پیدا کړې چې دوی پکې سپریږي وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ که موږ وغواړو نو دوی به غرق کړو هیڅوک به د دوی فریاد اورېدونکی نه وي او دوی ته به په هیڅ ډول نجات ورنه کړ شي فقط همدا زموږ رحمت دی چې دوی ژغوري او تر یوې ټاکلې مودې پورې له ژوند نه د ګټې اخیستلو فرصت ورکوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دوی ته چې کله ویل کیږي چې له هغه عاقبت نه ځان وژغورئ چې ستاسې مخې ته راځي او ستاسې تر شا تیر شوی دی شاید پر تاسې رحم وکړای شي نو دوی ځان ناګاه راچوي وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين او کله چې دوی ته ویل کیږي چې الله تاسو ته کومه روزي درکړې ده له هغې نه یو څه د الله په لاره کې هم ولګوئ نو دغه کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په ځواب کې وایي آیا موږ هغو ته خواړه ورکړو که الله غوښتي وای نو په خپله به یې هغو ته خواړه ورکړي وو تاسې خو بیخي ګمراه شوي یئ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون دوی وایي چې دغه د قیامت اخطار به کله ترسره شي وښیئ که تاسې رښتوني یئ په اصل کې چې دوی کوم شي ته سترګې په لاره دي هغه فقط یوه هیبتناکه چیغه ده چې په ناڅاپي ډول به دوی په هغه حالت کې راګیر کړي چې دوی په خپلو دنیوي چارو کې شخړه کوونکي وي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون او په هغه وخت کې به دوی وصیت قدر هم نه کړی شي نه به خپلو کورونو ته بیرته وګرځېدی شي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون بیا به یو شپېلۍ پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپلو قبرونو څخه راووځي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون په ورختایي سره به ووایي اوه دا چا موږ له خپلو قبرونو څخه راپاڅولو دا همغه شی دی چې رحمان خدای د هغه وعده کړې وه
او د پیغمبرانو خبره رښتیا وه. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صرف یو قوي آواز به وي او ټول به زمونږ په وړاندې حاضر کړای شي. نن به پر هیڅ چا د یو بڅري په اندازه ظلم نه شي او تاسې ته به هغسې بدله درکړی شي لکه څنګه چې تاسې عمل کوو. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوخت دي. هغوی او د هغو میرمنې به ګڼو سیورو کې وي بالښتونو ته تکیه کوونکي. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. د خوراک څښاک هر راز خوندور شیان هلته د هغو لپاره موجود دي. هر څه چې هغوی وغواړي د هغو لپاره حاضر دي. د مهربان پروردګار لخوا هغو ته سلام ویل شوی دی. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. او ای مجرمانو نن تاسې بیل شئ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ای د آدم اولادونو آیا ما تاسې ته هدایت نه کړی چې د شیطان بندگی مه کوئ. هغه ستاسې ښکاره دښمن دی او یوازې زما بندگی وکړئ دغه سمه لاره ده. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. خو سره له دې شیطان له تاسې نه یوه لویه ډله ګمراه کړه. آیا تاسې نه پوهېدلی؟ دا هماغه دوزخ دی چې له هغه نه تاسې ویرول کېدلی. کوم کفر چې تاسې په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د ده د سون مواد شي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نن مونږ د دوی خولې بندوو، د دوی لاسونه به له مونږ سره خبرې وکړي او د دوی پښې به شاهدي ووهي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلي دي. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. که مونږ وغواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هوارې کړو، بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لاره وویني. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. که مونږ وغواړو نو مونږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړي پرېږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وسو لري او نه د بیرته ستنېدلو.
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. چاته چې موږ اوږد عمر ورکو د هغه ساخت موږ سرچپه کوو، د دغو حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. مونږ دغه پیغمبر ته شعر نه دی ورزده کړی او نه شاعري له ده سره ښاییږي. دا خو یو نصیحت دی او روښانه لوستل کېدونکی کتاب، تر څو چې هر هغه څوک وډار کړي چې ژوندي وي او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابته شي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا دوی نویني چې موږ په خپلو لاسونو سره جوړو شویو شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. مونږ هغه په داسې شان دوی ته رام کړي دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپریږي، د ځینو دوی غوښه خوري او په هغو کې د دوی لپاره راز راز ګټې او د څښلو شیان دي. نو آیا دوی شکر نه باسي؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لدې هر څه سره سره دوی له الله جل علا شانه نه پرته نور خدایان نیولي دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړای شي. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هغوی له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای، بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیارسۍ لښکر جوړ شوی دی. ښه نو کومې خبرې چې دوی جوړوي هغه د تا ونه ځوروي. د دوی په پټو او ښکاره ټولو خبرو باندې موږ پوهیږو. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آیا انسان ندی لیدلی چې موږ هغه له نطفې نه پیدا کړو بیا هغه ښکاره شخړه کوونکی شو؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اوس هغه پر مونږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي، وای څوک به دغه هډوکي را ژوندي کړي چې کله دا وراسته شوي وي؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. دته ووایه دا به همغه ذات ژوندي کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي. هماغه ذات چې ستاسې لپاره یې له شنې سمسورې ونې څخه اور پیدا کړ او تاسې له دې نه خپل نغري بلوئ.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې د دوی په څیر پیدا کړی شي؟ ولې نه په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هغه خو چې کله د یو شي اراده کوي نو د هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. پاک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د هر شي بشپړ وس واک دی او د همغه لوري ته تاسې ورګرځول کیدونکي یاست. د الصافات مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 10مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 182 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. پر کتار کتار سفتړونکو پرښتو باندې قسم، بیا په هغو باندې قسم چې اختار ورکوونکي شړونکي دي، بیا په هغو باندې قسم چې د نصیحت د کلام اورونکي دي. ستاسې حقیقي معبود صرف یو دی. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هغه ذات چې د ځمکې او آسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې په ځمکه او آسمان کې دي او د ټولو ختیځونو څښتن. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. مونږ د دنیا آسمان د ستورو په ښایست سره سینګار کړی دی او له هر سرغړونکي شیطان څخه مو خوندي ساتلی دی. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. دغه شیطانان د پاسنۍ نړۍ خبرې نشي اورېدلی، له هرې خوا ویشتل کیږي، شړل کیږي او د هغو لپاره پرله پسې عذاب دی. بیا هم که له هغو نه کوم یو څه وتښتوي نو یوه تیزه سوځونکې لمبه یې تعقیبوي. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. اوس له دوی نه پوښتنه وکړه د دوی پیدایښت ډېر ګران دی که د هغو شیانو چې مونږ پیدا کړي دي؟ دوی خو مونږ له سریښناکې خټې څخه پیدا کړي دي. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين.
ته د الله د قدرت نښانو ته حیران یې او دوی ورپورې ملنډې وهي. کله چې پند ورکول کیږي نو پند نه اخلي. که کومه نښانه وویني نو مسخرې او خنداوې ورپورې کوي او وایي دا خو ښکاره کوډې دي. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. خنو چیرته داسې کېدای شي چې کله مونږ مړه شوي اوسو او خاورې شو او د هډوکو مجموعه شو، په هغه وخت کې مونږ بیا ژوندي را پاڅول شو؟ او آیا زمونږ د تیرو وختونو پلرونه نیکونه به هم را پاڅول شي؟ دوی ته ووایه هو او تاسې د خدای په وړاندې بې وسې یئ. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فقط یو ټکان به وي او په ناڅاپي ډول به دوی په خپلو سترګو د هغه هر څه چې دوی ته خبر ورکول کیږي لیدونکي وي. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمونږ بد شامې ته دا خو د جزا ورځ ده، دا د همغې ورځې فیصله ده چې تاسې دروغ ګڼله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. امر به وشي را ایثار کړئ ټول ظالمان او د دوی ملګري او هغه معبودان چې دوی د هغو بندګي کوله، بیا به دغو ټولو ته د دوزخ لاره وښیي. وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. او لږ دوی معطل کړئ، له دوی نه څه پوښتنه کیږي؟ په تاسې څه وشول او ولې یو د بل مرسته نه کوئ؟ او نن خو دوی په خپله خپل ځانونه یو بل ته سپاري. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. له هغه وروسته به دوی یو بل ته مخ واړوي او یو له بله به پوښتنې شروع کړي. پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي تاسې مونږ ته له یمین لوري یعنې د خیر غوښتنې په بڼه راتلئ. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. هغوی به ځواب ورکړي نه بلکې تاسې په خپله ایمان راوړونکي نه وئ. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. زمونږ پر تاسې څه زور نه و، تاسې په خپله سرغړونکي وئ. په پای کې مونږ د خپل پروردګار د دغې فیصلې مستحق شو چې مونږ د عذاب خوند څکونکي یو. مونږ تاسې بېلارې کړئ، بېشکه مونږ په خپله بېلارې شوي وو. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا
كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. په دې توګه به هغوی ټول په هغه ورځ په عذاب کې شریک وي. موږ له مجرمانو سره دغسې چار چلند کوو. دا هغه کسانو چې کله به دوی ته ویل کېدل له الله پرته بل هیڅ بر حق معبود نشته، نو دوی به مغروره کېدل او ویل به آیا موږ د یو لیوني شاعر په خاطر خپل معبودان پرېږدو؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. په داسې حال کې چې هغه حق له ځانه سره راوړی او هغه د پخوانیو پیغمبرانو تصدیق کړی و، اوس به دوی ته وویل شي چې تاسې ارومرو د دردناک عذاب خوند څکونکي یې او تاسې ته چې هره بدله درکول کیږي د همغو عملونو درکول کیږي چې تاسې کړي دي. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. خود الله غوره شوي بندگان بل دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي. د دوی لپاره معلومه روزي ده، هر راز خوندور شیان او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت ووسول شي. پر تختونه به یو بل ته مخامخ کینی، د شرابو له چینو نه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي. ځلانده رڼ شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به یې عقل ته ترېنه تاوان رسي او له هغو سره به ښایسته سترګې لرونکې ښځې وي چې خپلې سترګې د پردیو له لیدو څخه ساتلي وي، داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. بیا به هغوی یو بل ته په مخاړولو د حالاتو پوښتنه وکړي. له هغو نه یو تن به ووایي په دنیا کې زما یو ملګری و، ما ته به یې ویل آیا ته له هغه تصدیق کوونکو څخه یې؟ آیا دا رښتیا ده چې کله موږ مړه شو او خاورې شو او د هډوکو دلی شو نو موږ ته به سزا او جزا راکړه شي؟ قال هل أنتم
مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بیا به وایي اوس آیا تاسې لیدل غواړئ چې هغه د حق منکر چیرته دی؟ له دې ویلو وروسته چې څنګه هغه ټیټ شي نو د دوزخ په تل کې به هغه وویني. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. او هغه ته په خطاب کولو سره به ووایي په خدای قسم تا خو زما تباه کولو غوښتل، که زما د پروردګار فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوستل شوي دي. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. خانو آیا اوس دا یقیني نه ده چې مونږ له مړه کېدونکو څخه نه یو؟ کوم مرګ چې مونږ ته راتلونکی و هغه خو مخکې راغی، اوس به مونږ ته هیڅ عذاب نه وي. په یقیني ډول همدغه ستر بریالیتوب دی. د همدغسې بریالیتوب لپاره باید عمل کوونکي هڅه وکړي. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. وای دغه مېلمستیا ښه ده او که د زقوم ونه، مونږ هغه ونه د ظالمانو لپاره فتنه ګرځولې ده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. هغه یوه ونه ده چې د دوزخ له تل نه راوځي، د هغې غوټۍ داسې دي لکه د شیطانانو سرونه. دوزخیان به هغه وخوري او له همغې نه به خپلې ګېډې ډکې کړي، بیا به د هغې د پاسه د څښلو لپاره هغو ته جوشېدلې اوبه ورکړی شي. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. او له هغه وروسته به د هغو ورستنېدل هماغه د دوزخ د اورو خواته وي. دا هغه خلک دي چې خپل پلرونه نیکونه یې ګمراه وموندل او د همغو په نقش قدم باندې وځغلېدل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې ډېر خلک ګمراه شوي وو او په هغو کې موږ ویرونکي پیغمبران لیږلي وو. اوس وګورئ چې د هغو ویرول شویو څه عاقبت شو. له دغه بد عاقبت نه فقط د الله هغه بندګان ژغورل شوي دي چې هغه د خپل ځان لپاره غوره کړي دي. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم
وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. مونږ ته له دې نه مخکې نوح غږ کړی و، نو ګوره چې مونږ څنګه ښه ځواب ورکوونکي وو. مونږ هغه او د هغه کورنۍ له ستره غم نه وژغورله او د هغه زوځات مو باقي پرېښوده او په وروستیو نسلونو کې مو د هغه صفت او ستاینه پرېښودله. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. سلام دی پر نوح په ټولو نړیوالو کې، بېشکه موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو. په حقیقت کې هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. بیا بله ډله مو غرقه کړه او د همدې نوح په کړنلاره باندې تلونکی ابراهیم و. کله چې ابراهیم د خپل پروردګار حضور ته په ښه زړه سره راغی. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. کله چې هغه خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ؟ آیا له الله نه پرته په دروغو جوړ شوي معبودان غواړئ؟ نو الله د عالمیانو د پروردګار په باب ستاسې څه ګمان دی؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. بیا هغه ستورو ته یو نظر وکړه، ویې ویل زما طبیعت خراب دی. نو خلکو هغه پرېښود او ترې روان شول. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. ابراهیم د هغو په غیاب کې په پټه د هغو د معبودانو درمسال ته ننوت. وی ویل تاسې ولې خوراک نه کوئ؟ څه شوي دي تاسې خبرې هم نه کوئ؟ له هغه وروسته یې سمدلاسه پر هغو حمله وکړه او په ښي لاس سره یې ښه ګزارونه ورکړل بیرته په راستنېدو. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. کله چې خلکو خپل بوتان ټوټې ټوټې ولیدل په منډه منډه ابراهیم ته راغله. ابراهیم وویل آیا تاسې د په خپلو لاسونو توږل شوو شیانو بندګي کوئ؟ په داسې حال کې چې الله تاسې هم پیدا کړي او هغه شیان هم چې تاسې جوړوئ. هغو په خپلو منځو کې سره وویل د ده لپاره د اور ډیرۍ تیاره کړئ او دی د تاوجن اور په لمبو کې وغورځوئ. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. په دې توګه دوی غوښتل چې د هغه د ورکولو طرحه جوړه کړي، خو موږ دوی سخت ناکام کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. او ابراهیم وویل د هجرت لاره به ونیسم،
زه د خپل پروردګار لوري ته ځم، هغه به ماته لارښوونه وکړي. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. کله چې د هجرت ځای ته ورسېده په زارۍ سره یې وویل ای پروردګاره ما ته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. د دې دعا په ځواب کې موږ هغه ته د یو حلیم زغمونکي هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو تړلو کولو سن ته ورسېده نو یوه ورځ ابراهیم هغه ته وویل زویه زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبحه کوم، اوس ته ووایه چې ستا نظر څه دی؟ هغه وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه، ته به انشاء الله ما له صابرانو څخه ومومې. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. په پای کې چې کله دغه دواړو د دغه حکم په مقابل کې د مننې سر ښکته کړ او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو او موږ غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتیا کړ، موږ نیکي کوونکي ته همدغسې غوره مکافات ورکوو. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. په باوري ډول دا یوه څرګنده ازموینه وه او موږ یوه لویه قرباني په فدیه کې ورکړه، هغه هلک مو خوشې کړ او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. مونږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو، په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او مونږ هغه ته د اسحاق زیری ورکړ یو پیغمبر له صالحانو څخه او هغه او اسحاق ته مو برکت ورکړ. اوس د دغه دواړو له نبیرې نه څوک نیکوکار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکي دي. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. او مونږ پر موسی او هارون باندې پیرزوینه وکړه، هغو او د هغو قوم ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ، له هغو سره مو مرسته وکړه چې د هغې له امله همغوی برلاسي شول. وآتيناهما الكتاب المستبين
وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. هغوی ته مو ډیر څرګند کتاب ورکړ، هغو ته مو سمه لار وښودله او په وروستیو نسلونو کې مو د هغو ښه یاد باقي پرېښوده چې سلام دی پر موسی او هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. بېشکه چې موږ نیکي کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکوو، په حقیقت کې هغوی زموږ له مؤمنو بندګانو څخه وو. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. او الیاس هم په یقیني ډول پیغمبرانو څخه وو. یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي وو چې تاسې ویریږئ نه. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. آیا تاسې بعل بولئ او د هغه پیدا کوونکی عبادت چې تر ټولو نه ښه پیدا کوونکی دی پرېږدئ؟ هغه الله چې ستاسې او ستاسې د وړاندې وروسته پلرونو نیکونو رب دی. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. خو هغوی الیاس دروغجن وګاڼه، نو اوس په یقیني ډول هغوی د سزا لپاره حاضر کیدونکي دي، پرته د خدای له بندګانو څخه چې هغوی غوره کړی شوي وو. او د الیاس د ښو یاد موږ په وروستیو نسلونو کې باقي پرېښود چې سلام دې وي پر الیاس. موږ نیکي کوونکو ته همداسې غوره بدله ورکوو، په رښتیا سره هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه وو. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. او لوط هم له همغه کسانو څخه و چې د پیغمبرانو په توګه لیږل شوی دی. یاد کړه هغه وخت چې موږ هغه او د هغه ټولې کورنۍ ته نجات ورکړ، پرته له یوې سپین سرې نه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه. ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. بیا مو نور ټول تار مار کړل، نن تاسې شپه ورځ د هغو په ورانو مینو باندې تیریږئ. آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه و. یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کښتۍ کې وتښتېده. د بیړۍ له سپرلیو سره یې پچه واچوله او په هغې کې یې ماته وخوړه، یعنې ویې بایلله.
فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. په پای کې هغه یو لوی ماهي تیر کړ او هغه پړو. نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهي په ګیډه کې پاتې شوی و. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هواره ځمکه وغورځاو او پر هغه مو جغلداره ونه رازرغونه کړه. له هغه وروسته موږ هغه 100,000 یا له دې نه زیاتو خلکو خواته ولېږه. فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هغو ایمان راوړ او مونږ ترې وې خاصې نیټې پورې هغوی باقي پرېښودل. نو له دوی نه یو څه پوښتنه وکړه، آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دې لوڼې وي او د دوی لپاره زامن؟ آیا په رښتیا سره مونږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. خو واوره په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی دروغجن دي. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. آیا الله د زامنو په ځای لوڼې ځان ته غوره کړي دي؟ پر تاسې څه شوي دي؟ څنګه حکم صادروي؟ آیا تاسې پند نه اخلئ؟ أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. یا دا چې له تاسې سره د دغو خبرو لپاره کوم څرګند سند دی نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسې رښتوني یئ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. دوی د الله او پرښتو ترمنځ د نسب پیوند جوړ کړی دی په داسې حال کې چې پرښتې ښې پوهیږي چې دغه خلک د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي او هغوی وایي چې الله له هغو صفتونو څخه پاک دی چې د هغه له خالصو بندګانو څخه پرته نور خلک یې ورته منسوبوي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نو تاسې او ستاسې دغه معبودان له الله نه هیڅوک نشي اړولی مګر صرف هغه څوک چې د دوزخ په لمبه شوي اور کې سوځونکی وي. وما منا إلا له مقام معلوم
وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. او زمونږ حال خود دا دی چې له موږ نه د هر یو مقام ټاکلی دی او موږ په لیکه کې ولاړه خدمتګاران یو او تسبیح کوونکي یو. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. دغه خلکو خو پخوا ویل چې کاشکې له موږ سره هغه ذکر یعنی کتاب وای چې مخکنیو قومونو ته ورکړای شوی نو موږ به د الله غوره شوي بندګانو. فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. خو کله چې اوس دغه قرآن دوی ته راغی نو دوی ترېنه انکار وکړ. اوس به ډېر ژر دوی ته د دغې کړنچارې نتیجه څرګنده شي. له خپلو لیږل شوو بندګانو سره موږ لا پخوا وعده کړې چې په یقیني ډول به له هغو سره مرسته وشي او همدا زموږ لښکر به پر کافرانو برلاسی شي. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. نو ای پیغمبره تر یو څه مودې پورې دوی په خپل حال پرېږده او لیدونکی اوسه. ډېر ژر به دوی په خپله هم وګوري. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. آیا دوی زموږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ کله چې د دوی په سیمه کې عذاب را نازل شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډیره بده وي چې هغوی ویرول شوي دي. نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه. ډیر ژر به دوی په خپله وویني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پاک دی ستا پروردگار د عزت څښتن له ټولو هغو خبرونه چې دوی یعنی کافرانی جوړوي او سلام دی پر پیامبرانو او ټول ستاینه یوازې الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده. د صاد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 38مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد قسم دی له نصیحت نه پر ډک قرآن بلکې همدغه خلک چې له منلو نه انکار کړی دی یعنی کافران په سخت تکبر او سرکشۍ کې اخته دي.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. له دوی نه مخکې موږ همدغسې څو نسلونه هلاک کړي دي او کله چې د هغو کمبختی راغلی دی نو هغوی چیغې وهلي دي خو هغه د ژغورل کېدو وخت نه و. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته په خپله له همدوی نه یو ویرونکی راغی. منکرانو وویل چې دی کوډګر دی ډېر دروغجن دی. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا د ټولو خدایانو پر ځای فقط همدا یو خدای وګرځاو؟ دا خو ډېره د تعجب وړ خبره ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. او د قوم یعنی قریشو سرداران له دې وینا سره ووتل چې زه او د خپلو معبودانو پر عبادت ټینګ اوسئ. دا خبره خو د کوم بل غرض لپاره کیږي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دا خبره موږ د نږدې زمانې په ملت کې له هیڅ چا نه ده اورېدلې. دا نور هیڅ نه ده مګر یوه له ځانه جوړه شوې خبره. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. زمونږ په منځ کې همدغه ایکي یو سړی پاتې شوی و چې پر دوی باندې د الله وحی نازله کړی شوه. اصلي خبره دا ده چې دوی زما په وحی کې شک کوي او دا ټولې خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما د عذاب خوند نه دی څکلی. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. آیا ستا د بخشش والا او برلاسي پروردگار د رحمت خزانې د دوی په اختیار کې دي؟ آیا دوی د اسمانونو او ځمکې او د هغو په منځ کې شیانو څښتنان دي؟ ښه نو دوی دې د عالم اسباب څوکو ته وخیژي ودې ګوري. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. دا خو له ډلو نه یوه داسې کوچنۍ غوندې ډله ده چې په همدې ځای کې ماتې خوړونکې ده. له دوی نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، د میخونو او لوړو عمارتونو څښتن فرعون، سمودیانو، د لوط قوم او د ایکه خلکو پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړي دي. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. له هغو نه هر یوې پیغمبران دروغجن وګڼل او زما د عذاب فیصله پرې تطبیق شوه. دغه خلک یعنې د مکې مشرکان هم فقط د یوې زلزلې انتظار باسي چې له هغې وروسته کومه بله زلزله نه وي.
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. او دوی وایي چې ای زموږ پروردګاره د حساب له ورځې نه مخکې زموږ برخه موږ ته په بیړه راکړه. ای پیغمبره په هغو خبرو باندې صبر وکړه چې دوی جوړوي. دوی ته زموږ د بنده داود قصه بیان کړه چې د سترو قواو څښتنو په هر معامله کې الله ته رجوع کوونکی و. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. مونږ له هغه سره غرونه تابع کړي چې سهار او ماښام له هغه سره پاکي بیانوله او الوتونکي به د هغه شاوخوا ته راغونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مونږ د هغه سلطنت محکم کړی و، هغه ته مو حکمت ورکړی و او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ور په برخه کړی و. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. او تا ته د هغو مدیانو څه خبر رسېدلی دی چې پر دیوال راختلي د هغه حجرې ته ننوتلي وو. کله چې هغوی داود ته ورغلل نو داود د هغو په لیدلو ورخطا په وویلا شو. هغوی وویل مه ویرېږه، موږ د دعوا دوه لوري یو چې یوې پر بلې تیری کړی دی. ته زموږ په منځ کې له حق سره سمه فیصله وکړه، بې انصافي مه کوه او موږ ته سمه لاره راوښیه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. دا زما ورور دی، له ده سره 9 نوي میږي دي او له ما سره صرف یوه میږه ده. ده ماته وویل چې دغه یوه میږه هم ماته راوسپاره او ده په خبرو اترو کې مغلوب کړم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. داود ځواب ورکړ دغه سړي له خپلو میږو سره ستا د میږې د یو ځای کولو په غوښتنه په رښتیا سره په تا ظلم وکړ. واقعیت دا دی چې زیاتره شریکان دي ځینې یو پر بل ظلمونه کوي. فقط همغه کسان له دې نه ژغورل شوي دي چې ایمان لري او ښه عملونه کوي او دغسې خلک بیخي لږ دي. د دغه خبرو په ترڅ کې داود پوه شو چې دا خو موږ په اصل کې پر ده ازمایښت کړی دی. نو هغه له خپل پروردګار نه بخښنه وغوښتله او په سجده پرېوت او رجوع یې وکړه. حالا نو موږ د هغه قصور وبخښه او په یقیني ډول زموږ په وړاندې د هغه لپاره د نږدېوالي مقام او غوره عاقبت دی.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مونږ هغه ته وویل ای داوده مونږ ته په ځمکه کې خلیفه ګرځولی له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حقه حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله له لارې نه واړوي. کوم کسان چې د الله له لارې نه بېلارې کیږي په یقیني ډول د هغو لپاره سخته سزا ده چې هغو د حساب ورځ هېره کړه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. مونږ دغه اسمان او ځمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې ده چټي نه ده پیدا کړې. دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافر شوي دي او د دغسې کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ له اور څخه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا مونږ هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي یو شانته کړو؟ آیا مونږ پرهیزګاران د بدکارانو په شان وګرځو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې مونږ تا ته ای پیغمبره نازل کړی تر څو چې دوی د ده پر آیاتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترېنه درس واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. او داود ته مونږ سلیمان غوندې زوی ورکړ ډېر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډېر رجوع کوونکی. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هغه وخت د یادونې وړ دی چې په ماښام مهال کې د هغه مخې ته ګړندي او اصیل آسونه وړاندې کړای شول. نو سلیمان وویل ما د دغو آسونو مینه د خپل پروردګار په یاد غوره کړې ده تر دې پورې چې کله هغه آسونه له سترګو پناه شول نو هغه امر وکړ چې دا بیرته ماته راولئ. بیا یې د هغو په پنډیو او غاړو باندې لاس راښکل شروع کړل. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. او ګوره چې موږ سلیمان هم په ازموینه کې واچاو د هغه د کرسۍ د پاسه مو یوه لویه جوسه وغورځوله. بیا هغه د خدای دربار ته رجوع وکړه ویې ویل چې ای پروردګاره ما ته بښنه وکړه او ما ته هغه باچایي راکړه چې له ما نه وروسته د هیچ چا لپاره وړ نه وي.
بشک هم دا ته اصلي بخشش کوونکی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. حالنو مونږ هغه ته باد رام کړ چې د هغه په امر به په نرمۍ سره لګېده چیرته چې هغه غوښتل، او شیطانان مو رام کړل د هر ډول ودانیو جوړونکي او له لویو بحرونو څخه د جواهرو د راویستلو لپاره غوټه وهونکي او نور چې په زنځیرونو تړل شوي وو هم رام کړل. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. مونږ هغه ته ویل دا زمونږ درکړه ده، ته واکمنې چاته دی چې خوښه شي ورې کړي او چاته چې وغواړي ورې نه کړي، څه حساب نشته. په یقیني ډول د هغه لپاره زمونږ په وړاندې د نږدېوالي مقام او غوره پای دی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. او زمونږ د بنده ایوب یادونه وکړه کله چې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولی یم. مونږ هغه ته امر وکړ خپلې پښې پر ځمکه ووهه، دا دي یخې اوبه د لمبلو لپاره او د څښلو لپاره. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. مونږ هغه ته د هغه اهل او عیال بیرته بیا ورکړ او د هغو تر څنګ هموغومره نور له خپل لوري د رحمت په ډول او د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. او مونږ هغه ته وویل جارو را واخله او ګزار پرې وکړه او خپل قسم مه ماتوه. مونږ هغه د صبر خاوند وموند، ډېر ښه بنده، د خپل پروردګار خواته ډېر رجوع کوونکی. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. او زمونږ د بندگانو ابراهیم، اسحاق او یعقوب یادونه وکړه، د ډېر عملی قوت درلودونکي او د بصیرت خاوند خلک وو. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. مونږ هغوی د خالص صفت پر اساس غوره کړیو او هغه د آخرت یادو. په یقیني توګه زمونږ په نزد هغوی په غوره شوو نیکو کسانو کې شمار دي. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. او د اسماعیل، یسع او ذوالکفل یادونه وکړه، دا ټول غوره کسانو څخه وو. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب
دا یوه یادونه وه اوس واورئ چې دې پرهیزګارانو لپاره په یقیني ډول ډېر ښه استوګنځای دی تل تر تله جنتونه چې دروازې به یې د هغو لپاره پرانیستې وي متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هغوی به پکې تکیه وهونکي ناست وي د ښو میوو او څښلو وړ شیانو غوښتونکي به وي او له هغو سره به حیادارې همزولې میرمنې وي دا هغه شیان دي چې له تاسې سره د حساب په ورځ د هغو د درکولو وعده کیږي دا زموږ روزي ده چې هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج دا خدای د پرهیزګارانو عاقبت او د سرغړونکو لپاره ډیر ناکاره استوګنځای دوزخ دی چې په هغه کې به هغوی وسوځي ډیر بد ټاټوبی دی د هغو لپاره ده نو هغوی دې خوند وڅکي د جوشېدلو اوبو وینو زو او د همدې ډول نورو ترخو هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار هغوی به د دوزخ خواته د خپلو پیروانو د راتګ په لیدلو سره په خپلو منځو کې سره ووایي دا یو لښکر ستاسې څنګ کې دوزخ ته ننوتونکی را روان دی دوی ته هیڅ کوم هرکلی نشته دوی په اور کې سوځېدونکي دي پیروان به ورته ځواب ورکړي نه بلکې همدا تاسې سوځئ هیڅ کوم ښه راغلاست ستاسې لپاره نشته همدا تاسې دغه برخلیک زموږ مخې ته راوستی دی څومره بد دی دغه هستوګنځی قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار دوی به وایي ای زمونږ پروردګاره چا چې دغه برخلیک ته زمونږ د رسولو لارې چارې جوړې کړي هغه ته 2 چنده د دوزخ عذاب ورکړه او هغوی به په خپلو کې سره ووایي څه دي چې مونږ هغه کسان چیرته نه وینو چې مونږ هغوی په دنیا کې بد ګڼل مونږ همداسې په ناحقه هغوی مسخره کړي وو او که هغوی چیرته له نظره پناه دي بېشکه دا خبره رښتیا ده په دوزخیانو کې همداسې شخړې کیدونکي دي قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو فقط خبردارونکی یم
هیڅ حقیقی معبود نشته مگر الله چې یو دی پر ټولو غالب د اسمانونو او ځمکې او د ټولو هغو شیانو څښتن چې د هغو په منځ کې دي برلاسی او خورا بخونکی. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. دوی ته ووایه دا یو لوی خبر دی چې د هغه په اورېدلو تاسې مخ اړوئ. دوی ته ووایه زه له هغه وخت نه هیڅ خبر نه وم چې په پورتنۍ نړۍ کې شخړه کېدله. ما ته خو د وحی په وسیله دغه خبرې صرف د دې لپاره ښودل کیږي چې زه روښانه څرګند خبردارونکی یم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. کله چې ستا پروردګار پرښتو ته وویل زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. بیا کله چې زه هغه په بشپړه توګه جوړ کړم او په هغه کې خپل روح پوکړم نو تاسې د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ. له دغه حکم سره سم پرښتې ټولې په سجده پریوتلې پرته له ابلیسه چې خپلې لویۍ ته غاوره شو او هغه له کافرانو څخه شو. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. الله فرمایل ای ابلیسه ته څه شي هغه چاته له سجدې کولو نه منع کړې چې ما هغه په خپلو دواړو لاسونو یعنی علم او قدرت سره جوړ کړی دی؟ آیا ته تکبر کوې که د لوړې درجې له خاوندانو څخه یې؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شیطان ځواب ورکړ زه له هغه نه غوره یم تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خټې نه. الله فرمایل ښه نو له دې ځایه وځه ته رټل شوی او پر تا باندې د جزا تر ورځې پورې زما لعنت دی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ابلیس وویل چې ای زما پروردګاره چې دا خبره ده نو بیا ماته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې دوی دوهم ځل را ژوندي کړای شي. الله وفرمایل ښه ده تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ماته معلومه ده. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.
ابلیس وویل ستا پر عزت قسم زه به دوی ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی غوره کړي دي. الله فرمایل نو حق دا دی او زه هم دا حق وایم چې زه به دوزخ له تا او د هغو ټولو کسانو څخه ډک کړم چې له دغو انسانانو نه ستا پیروي وکړي. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه په دغه تبلیغ باندې له تاسې نه څه اجوره نه غواړم او نه زه د ساختګي چارو جوړونکو خلکو له جملې څخه یم. دا خو یو نصیحت دی د ټولو نړیوالو لپاره او لږ وخت به تیر شي چې تاسې ته د ده حال په خپله معلوم شي. د زمر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 19 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دغه کتاب د برلاسی او با حکمت الله لخوا نازل شوی دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ای محمد مونږ دغه کتاب تا ته په حق نازل کړی دی له دې کبله ته د همغه الله بندګي وکړه د همغه لپاره د دین په خالص کولو سره. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خبردار اوسه خالص دین د الله حق دی. پاتې شول هغه کسان چې هغوی له هغه پرته نور سرپرستان نیولي دي او د خپل دغه کار دا توجیه کوي چې مونږ خو د هغو عبادت صرف په دې خاطر کوو چې صرف هغوی مونږ الله ته ورسوي. الله به په یقیني ډول د هغو په منځ کې د ټولو هغو خبرو پریکړه وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې دروغجن او د حق منکر وي. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. که الله غوښتلی څوک زوی ونیسي نو له خپل مخلوق نه چې چاته خوښه وای غوره کړی به یو. پاک دی هغه له دې نه چې څوک د هغه زوی وي. هغه الله دی ایکي یو او پر ټولو برلاسی. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. هغه اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي. همغه پر ورځ شپه او پر شپه ورځ نه غاړي. هغه لمر او سپوږمۍ په داسې شان رام کړي دي چې هر یو تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي. وپوهیږي هغه برلاس او بخونکی دی.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. همغه تاسې لیون نفس نه پیدا کړی، بیا همغه دی چې له هغه نفس نه یې د هغه جوړه پیدا کړه، او همغه ستاسې لپاره له څارویو نه 8 جوړې پیدا کړي. هغه ستاسې د میندو په ګېډو کې له 3 تیارو پردو نه دننه تاسې ته یو په بل پسې یوه بڼه درکوي. همدغه الله چې دغه چارې سرته رسوي ستاسې پروردګار دی. باچایي د همغه ده، له هغه پرته هیڅ معبود نشته. نو تاسې کوم لوري ته اړول کیږئ؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. که تاسې کافر شئ نو الله له تاسې نه بې نیازه دی، خو هغه د خپلو بندګانو لپاره کفر نه خوښوي. او که تاسې شکر وباسئ نو هغه دا ستاسې لپاره خوښوي. هیڅ پیټی اخیستونکی به د کوم بل چا پیټی وانخلي. په پای کې ستاسې ټولو د خپل پروردګار خواته ورګرځېدل دي. بیا به هغه تاسې ته دروښیي چې تاسې څه کوئ. بېشکه هغه په هغه څه چې په سینو کې دي پوه دی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. پر انسان چې کله کوم آفت راځي نو هغه د خپل پروردګار خواته په رجوع کولو سره هغه بولي. بیا کله چې د هغه پروردګار هغه په خپل نعمت سره سرلوړی کوي نو هغه بیا هغه مصیبت هیروي چې د هغه له امله یې مخکې بلنه کوله او نور د الله سیالان ګرځوي تر څو چې د هغه له لارې نه نور خلک هم واړوي. ای پیغمبره هغه ته ووایه چې لږ ورځې له خپل کفر نه خوند واخله، ته په یقیني ډول دوزخ ته تلونکی. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. آیا د دغه انسان کړنلاره غوره ده او که د هغه چا چې امر منونکی دی د شپې په ساعتونو کې ولاړ وي او سجدې کوي، له آخرت نه ویریږي او د خپل پروردګار رحمت ته هیلهمن کیږي. له دوی نه پوښتنه وکړه آیا پوهېدونکي او نه پوهېدونکي کله یو شانته کیدای شي؟ نصیحت خود د پوهې خاوندان مني.
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ای پیغمبره وای چې ای د خدای بندگانو چې ایمان مو راوړی دی له خپل پروردګار نه وویریږئ. کومو کسانو چې په دې دنیا کې نیک چلند غوره کړی دی د هغو لپاره ښېګڼه ده او د خدای ځمکه پراخه ده. صبر کوونکو ته خو به خپل اجر بې حسابه ورکړ شي. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ای پیغمبر دوی ته ووایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندګي وکړم او ما ته امر شوی دی چې تر ټولو د مخه زه په خپله مسلمان یعنی امر منونکی اطاعت کوونکی شم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وای که زه د خپل پروردګار نافرماني وکړم نو زه د یوې سترې ورځې له عذاب نه ویریږم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وای چې زه خو به د الله لپاره د دین په خالصولو سره د همغه بندګي وکړم. تاسې چې له هغه پرته د هر چا بندګي کول غواړئ کوئ. وای اصلي مفلسان خو همغه کسان دي چې خپل ځانونه او خپلې کورنۍ د قیامت د ورځې په زیان کې واچول. ښه واورئ همدغه ښکاره مفلسي ده. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. پر هغو به د اور چترۍ له پاسه هم خوري وي او د لاندې نه هم. دا هغه عذاب دی چې له هغه نه الله خپل بندگان ویروي. نو ای زما بندگانو زما له غضب نه ځان وساتئ. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. د دې پر خلاف کوم خلکو چې د طاغوت یعنی شیطان له بندګۍ نه ډډه وکړه او د الله خواته رجوع وکړه د هغو لپاره زیری دی. نو ای پیغمبر زیری ورکړه زما هغو بندگانو ته چې خبره په غور سره اوري او د هغې د ډیر ښه اړخ پیروي کوي. دا هغه خلک دي چې هغو ته الله تعالی هدایت کړی دی او هم دوی د پوهې خاوندان دي. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ای پیغمبره هغه چاته څوک نجات ورکولی شي چې پر هغه باندې د عذاب کلمه تطبیق شوي وي؟ آیا ته هغه چاته نجات ورکولی شي چې په اور کې غورځېدلی وي؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله
لا يخلف الله الميعاد. البته کوم کسان چې له خپل پروردګار نه ویریږي د هغو لپاره لوړې ماڼۍ دي، د هغو پر سر نورې ماڼۍ جوړې شوي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دا د الله وعده ده، الله هیڅکله له وعدې نه تخلف نه کوي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیات نویني چې الله له آسمانه اوبه ورولې، بیا یې هغه د کاریزونو او چینو او سیندونو په شکل په ځمکه کې وبهولې، بیا د دغه اوبو په وسیله هغه راز کښتونه راباسي چې بیلابیل ډولونه لري، بیا هغه کښتونه په پخېدو سره وچیږي، بیا یې ته وینې چې هغه ژیړ شول، بیا په پای کې الله هغه په میده کولو سره بوس ګرځوي. په حقیقت کې د پوهې لرونکو لپاره په دې کې یو درس دی. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آیا نو هغه څوک چې الله د هغه سینه د اسلام لپاره پرانستله او هغه د خپل پروردګار خواته په یو رڼا باندې روان دی، د هغه چا په شان کیدای شي چې له دغو خبرو نه یې څه درس وانخیست؟ تباهي ده د هغو خلکو لپاره چې زړونه یې د الله په نصیحت سره لا زیات سخت شول، هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله ډیر غوره کلام نازل کړی دی، داسې یو کتاب چې د هغه ټولې برخې یوه بلې ته ورته دي او مضامین پکې په وار تکرار شوي دي. د هغه په اورېدلو سره د هغو خلکو د بدن په پستوکو لړزه راځي چې له خپل پروردګار نه ویریدونکي دي، او بیا د هغو د جسم او د هغو د زړه په نرمېدو سره د الله د ذکر خواته میلان کوي. دا د الله هدایت دی، چاته چې خوښه شي په دې سره یې سمې لارې ته راولي، او چاته چې الله هدایت ونه کړي د هغه لپاره بیا هیڅ هدایت کوونکی نشته. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. اوس ته د هغه چا د بدحالۍ څخه اټکل کولی شي چې د قیامت په ورځ پر خپل مخ باندې د عذاب سخت ګزار واخلي؟ دغسې ظالمانو ته خو به وویل شي چې اوس د هغې ګټې خوند وڅکئ چې تاسې کوله. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لدينا مخکې هم ډیرو کسانو همدغسې د حق کلام ته د دروغو نسبتونه کړي دي، په پای کې ورباندې له داسې لوري عذاب راغی چې له هغه لوري نه د هغو ګمانه هم نشو کېدلی. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
بیا الله د دنیا په ژوندانه کې د رسوایي خوند په هغو باندې وڅاکه او د آخرت عذاب خو له دې نه لا زیات سخت دی. کاشکې دوی پوهېدلی. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. مونږ په دې قرآن کې خلکو ته راز راز مثالونه بیان کړي دي چې دوی ګوندې پند واخلي. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. داسې قرآن چې په عربي ژبه کې دی، څه کوږوالی پکې نشته، تر څو چې دوی له ناوړه عاقبت نه په ډډه شي. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال بیانوي. یو خو هغه سړی دی چې د هغه په ملکیت کې یو شمیر بدخویه باداران برخوال دي چې هر یو خپل خپل لوري ته راکاږي، او بل سړی په ټوله معنا د ایک یو بادار غلام دی. آیا د دغه دواړو حال یو شانته کیدی شي؟ ستاینه الله لره ده، بلکې ډیر خلک نه پوهیږي. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ای پیغمبره، ته هم مړ کیدونکی او دوی هم مړ کیدونکي دي. په پای کې به تاسې ټول د خپل پروردګار حضور ته خپله دعوا وړاندې کړئ.